السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې ویډیو اډیو ته واړوو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به تاسو ولیکئ ویډیو ټو اډیو. دغه ویډیو ټو اډیو ما تیار لیکلی دی، زه به همدا سرچ کړم. کله چې دا تاسو سرچ کړئ نو ښکته به تاسو راشئ او دغه اپلیکیشن تاسو ته ښکاري دغه ویډیو ټو اډیو. نو دا به تاسې را ډاونلوډ کړئ. نو ما ډاونلوډ کړی دی، زه به یې اوپن کړم. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصیږي. نو په لومړی تاسو ته ښکاري سلیکټ ویډیو، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسې هغه ویډیو ور وښایاست. نو زه به دغه ویډیو ور وښایم او له هغې څخه وروسته تاسو ته دغه کنورټ ټو MP3 ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې تاسو ورته نوم هم چینج کولی شئ. نو زه به هم غواړم چې دا نوم ورته ورکړم. نو په شنه بټن سیو باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه کرښه به اوس موږ ته روانه شي. نو له دې ویډیو څخه به دغه تصویر چې دا به تر ختم شي او له موږ سره به اډیو جوړه شي. زه به دا نټ نه وکړم او را به شم خپل فایلز ته. نو کله چې تاسې خپل مای فایلز را خلاص کړئ نو په دې ځای کې تاسو ته دغه اډیو ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه لومړی فولډر تاسو ته ښکاري کنورټ ویډیو ټو اډیو، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه تاسو ته ښکاري چې دا ویډیو له موږ سره اډیو ته اوښتې ده. او تاسو په دې اپلیکیشن کې هم کولی شئ چې دغه ویډیو دغه اډیو اوس وګورئ. تاسې به بیک راشئ او دغه مای فایلز تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو دغه تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو موږ ته اډیو ته اوښتې ده. زه لومړی راځم او زه اوس راځم او یو بله ویډیو هم تاسو ته اډیو ته اړوم. په همدې سلیکټ ویډیو باندې کلیک کوم او دغه تاسو ته ښکاري، زه په همدې باندې کلیک وکړم او کنورټ ټو MP3 باندې به کلیک وکړم، په سیو باندې به کلیک وکړم او دغه کرښه به اوس موږ ته روانه شي. دا تاسو ته ښکاري چې دا هم اوس موږ ته اډیو ته واوښته. نو زه راځم بیرته بیک راځم او مای فایلز ته راځم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو هم موږ ته اډیو ته اوښتې ده. نو په دې طریقې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې ویډیو اډیو ته واړوئ، یعنې له ویډیو څخه انځور ختم کړئ او اډیو ترې جوړه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.